علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. دوستانو نوی ویډیو کې درته هر کلی ویم. دوستانو تازه خبر مخې ته راغلی دی چې عمران دیوانه چې کوم د اعجاز سره په اخلاص ویلفر فاونډیشن کې وو او د هغه ډیر زیات خراب شوی وو. د هغې نه بعد اعجاز به ډیر زیات خدمت وکړو او د هغې نه بعد اوس دا خبر مخې ته راغلی دی چې عمران دیوانه سعودیه ته لاړل او د کار په غرض سره. دوستانو مکمل معلومات په دې ویډیو کې وګورئ او دوستانو د اخلاص ویلفر فاونډیشن چې یو بل مریضو ریمبو چې هغه په اعجاز او چې کله د عمران دیوانه ورنتلو نو د هغه پسې ډیر زیات وجړل او اعجاز بی هم ډیر زیات وجړی. دوستانو په دې ټول معلومات په دې ویډیو کې وګورئ چې تاسو خپل ټول معلومات نه خبر. دوستانو ویډیو کتون مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوی ویډیو لذي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې. دوستانو عمران دیوانه چې کوم د کورمې سره تعلق لري او د نشو تماشو کې لت پت شوی او د بشاعري هم کوله، ډیر مشهور شاعر چې دغه نه بعد د دماغو کې ورانې راغلی او د بکلی کې پروت او په کوسو کې به پروت. دغه نه بعد اعجاز بی د اخلاص ویلفر فاونډیشن والا چې کوم مشر دی هغه راوچت کړل او خپل فاونډیشن ته راوستل او د اعجاز بی ډیر زیات ورته خدمت وکړو او ډیر زیات قرباني دي د اعجاز بی والا، ځکه چې د یو کس خدمت کول دا ډیر د افسوس دا ډیر د غټ زړه والا کار دی، ځکه چې هغه ورته په خپل لاسو باندې صفایي وکړه او د هغه ته خولې کې خوراک وړل کو او د هغه خیال وساتلو. دوستانو اعجاز بی ډیر غټه قرباني وکړه. د هغې نه بعد نن دا تازه خبر راغلی دی چې عمران دیوانه چې کومه دی هغه بالکل فټ شو او د هغې نه بعد د مزدورۍ د غرض دپاره د بچو ته رزق ګټلو دپاره هغه سعودیه ته لاړو. امید لرم دوستانو تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.